په یو کلي کې یو سړی اوسېدو چې نوم یې سلمان و. د هغه یوه ښځه وه چې نوم یې سلما و. دوی دواړه په یوه زوړ کور کې اوسېدل. هم په هغه کلي کې یو بل کس هم اوسېدو چې نوم یې حبیب و. هغه ډیر مالدار و، خو روپۍ یې په جوارۍ کې ګټلې وې. یوه ورځ سلمان خپلې ښځې ته ویوې: زه به د حبیب نه لږ روپۍ قرض کړم او به پرې خپل کور جوړ کړم. ښځې یې ورته وویل: ښه ده سړیه. کله چې سلمان د حبیب کور ته لاړ، حبیب ته یې وویل: ما ته لږې روپۍ قرض راکړه، زه پرې خپل کور جوړو. حبیب ورته وویل: ځان له روپۍ وګټه، زه روپۍ نشم درکولی. د دې وروسته سلمان خفه کور ته راغی او خپلې ښځې ته یې وویل: حبیب خو روپۍ رانه کړې او ډېرې سپکې خبرې هم راته وکړې. ښځه یې هم ډېره خفه شوه او ویې ویل: ځئ سړیه، الله دې زموږ مل شي. هم د هغه شان یوه ورځ سلمان د خپل کور خواته کار کوه. چې ناڅاپه یې یوه ډبه وموندله. کله چې یې وکتله نو هغه خزانه وه. سلمان ډیر خوشحال شو. خپلې ښځې ته یې وویل: ای ښځې، ما خزانه وموندله. ښځه یې زر زر راغله او ورته یې وویل: سړیه، الله زموږ مدد وکړه. سلمان هغه خزانه خرڅه کړه او ځان ته یې یوه ډیره غټه بنګله جوړه کړه. سلمان او د هغه ښځه سلما به په هغې کې خوشحاله اوسېدل. بل خواته حبیب په جوارۍ کې تاوان وکړ او ډیر زیات غریب شو. د ډیرې غریبۍ له وجې هغه لیونی شو او په غرونو کې به اوسېدو. نو ځکه انسان ته پکار دی چې د بل انسان مرسته وکړي، ځکه چې یو انسان د بل انسان په کار راځي.